الله یو واقعه ذکر کړی دا یو زنانه د وفات شوله چې کله وفات شوله نو دې ډېره کې ویل چې زه به د خپلو بچو خدمت کوم د بچو دپاره به رزق تلاش کوم خو داسې ځای ته به ځم چې زما خاوند څوک نه پېژني زما خاوند ته زما د خاوند د مرګ نه بعد څوک ګوته ونه نیسي روانه شوله دشت او بیابان دی صحرا ده ماښام هلته ورسېدله سوچ او فکر واخېسته ربه که په دې دشت او بیابان کې شپه کومه څوک به زناور راشي ماشومان به مات دي ماله به څوک انسانان راشي عزت ته به مې نقصان ورسوي دې سوچ او فکر کې ده یو طرف نه آسان ښکاري کورونه دې هغه کلي طرف ته روانه شوه کلي ته ورسېده خلکو نه تپوس کوي څوک به ماله د شپې ځای راکړي خلق ورته وایي دلته یو سړی دی حاجي صاحب دی دینداره دی نیکوکار دی خوراک خلکو له ورکوي اسکاک خلکو له ورکوي بربنډو له جامې ورکوي لوږو له خوراک ورکوي لاشه فریاد ورته وکړه مدد به دې وکړي راله دا ورته وایي تا سره څوک ګواه شته دا زنانه ورته وایي ما څخه څوک ګواه نشته هغه ورته وایي چې تر څو دې ګواه نه وي راوستی زه ستا خبره نه اورمه زما عزتمندو دا را روانه شوه دې کلي کې خلکو نه تپوس کوي دا چې کوم نه څوک شته چې ماله د شپې ځای راکړي سار به ځمه خلک ورته وایي دلته دا حاجي صاحب دی هغه ورته وایي دا خو چې کوم دی ما نه مطالبه د ګواه کوي زما څوک پېژنګلو نشته خو دلته یو بل سړی دی مجوسي دی د اور عبادت کوي خلکو څخه یې ګړې کوي ورشه فریاد ورته وکړه چې کله ورغلی ورته وایي خپلو فریاد یې ورته وکړو هغه خادمانو ته وایي د دې سامان راوړئ ماشومان یې راولئ دې ته بیله کمره ورکوئ دا مسلمانه ده که عبادت کوي دې ته که اوبه کېدی دا د خپل اجازت دی زما عزتمندو شپه شوله نیمه شپه ده دا مسلمان حاجي صاحب خوب ویني رسول الله زما عزتمندو په حوض کوثر تشریف فرما دی خلک راځي ساقي کوثر حاب کوثر د حوض کوثر په غاړه په جام د کوثر کې ورکوي خلک اوبس کې زما عزتمندو دام رالی د رسول الله مخې ته یو عالی شان بلډینګ دی ړکې رالل چې رسول الله ته ویم زما سفارش وکړه چې دا بلډینګ ما ته میلو شي کله چې رسول الله له خوا رالی رسول الله مبارک ته مخ واړو چې کله چې رسول الله مخ واړو دا ورته وایي د الله محبوبه ستا امتي ما رسول الله ورته وایي ورشه ګدا راوله دا ورته لاړې څوک یې وکتل ششتری نه واپس رالی ورته وایي د الله محبوبه دروغ نه وایم ستا د امت پر بنډو له مې جامې ورکړې لوږو له مې خوراک ورکړې تږو له مې اوبه ورکړې دي بېوسو له مې سهاره ورکړې ده دروغ نه وایم رسول الله ورته وایي ښه نن چې کومه زنانه تا له درغلې وه تا ته وویلې هغې تا ته دروغ ویلې تا ورته ویل چې ګواه راوله تر هغې پورې دې خبره نه اورم تر څو چې دې ګواه نه یې راوستی اوس زه ستا خبره نه اورم تر څو چې دې ګواه نه یې راوستی زما عزتمندو دا راپاڅېده نیمه شپه ده نه زما عزتمندو د غم شپه سبا کېږي نه چې کله سبا شو دې کلي کې خلکو نه تپوس کوي بېګا یو زنانه راغلې وه مسافره وه بېوسه وه بې اسرې وه چا وله د شپې ځای ورکړی دی چا ورته وویلې دغه مجوسي کور ته تلې وه مجوسي له رالې خلک وایي خانان به بې سره خانان شي پکې به توی شي د رامبېل چامبېل ګلونه د خانانو سره ربط وي کېناسته ګپ شپ ولګېده دا ترې تپوس کړي څنګه راغلی بېګا یو مسلمانه زنانه راغلې ده تا کرې شپه کړې ده هغې پسې راغلی ځان صاحب بوځمه دا ورته وایي ته خو یې نشي بوتلی هغه پې سترګې رابرندې کړې دا زما حق دی مسلمانه زه مسلمان دا زما حق دی خدمت به زه کومه وایي غوسې مه کوه بېګا چې کوم خوب تا لیدلی هغه خوب بېګا ما لیدلی چې د کوم بلډینګ سفارش له ته راغلی وې هغه بلډینګ رسول الله ما له راکړی سهار چې راپاڅېدلي ټول کور کلمه ویلې مسلمانان شي